په دې آیت کې زورنا او توبیخ دا د کتاب الله نه منونکو ته او زیره دې منونکو ته چې څوک دا کتاب مني نو هغه ته زیره دې او څوک چې دا کتاب مني نو دا هغه خاصه صفاتو هغه راوړي دي. په دې آیت کې دا خبره ذکر کړي چې الله رب العزت د دې کتاب نه یو قسمه هغه عیسی هغه ښکارا کړی دا چې هغه ښکارا او واضح احکام باندې مشتمل ده لکه حلال و حرام حدود و عبادات او دویمه حصہ داسې آیاتونو باندې مشتمل ده چې داغي علم داغي حقیقتو د الله نما سوا بل چاته معلوم نه ده. لکه د سوراتونو په اول کې راځي حروف مقطعات د دې په مقصد باندې صرف الله رب العزت آغا پويږي. یاد عیسی علیہ الصلوۃ والسلام بارک راضی وکلمته القاها الى مریم وروح منه چې هغه د الله کلمه داغه مریم ته گزار کړي دا او داغه د طرف نه یو روح ده. نګوره د چا زلون کې چې کفر ده منافقت ده نو هغه متشابه آیاتونو پس روان وي د دې لپاره چې خلق شبهاتو کې هغه اخته کې خپل عقیده خپل نظریه هغه لپاره تعویلات کې یو دلیل نسی او د چا چې مضبوطه عقیده ده په علم کې مضبوط دي نو هغه متشابهات مبارک وي چې دام د الله آیاتونه دي خو لیکن بیا عقل من انسان محکم خبرو پسیزی متشابهات و نزان ساتی. دریم دا په دی آیت کې د نسواراو د یوې شبهې جواب ذکر کړي. نسوارا ویلیو چې عیسی علیہ السلام ته بنده ویلو دا غو بیا د بیدا زکوی آسمانی کتابونو کی آغت روح اللہ ویلے کلمت اللہ ویلے ابن اللہ دا اللہ زوی ویلے شوی دے ویرجی معلومی گی دا چه عیسیٰ علیہ السلام لا د بندگینا زیادہ مرتبہ ورکول اغا پکار دی. نو جواب دادے چې دا الله په کتاب کې دو قسم آیاتونه دي محکمات او متشابهات. نو د نیکانو خلقو طریقه دا ده چې دوی دا متشابهات رالی نو دی محکماتو ته را واپس کیا او چا کې چې فساد وي نو هغه متشابه آیاتونه راخلی او د محکم آیاتونو په منځ کې ټکراو فساد واغه پیدا کیا. نو محکم آیاتونه شاته وګرځي متشابه باندې عمل کوي او په دی وجه باندې خطا شي فتنه کې پریوزي.
دی آیت کې دا خبره ذکر کړي چې په دې آیت کې الله د کتابو دو قسمونه بیانوي یو محکم او بل متشابه محکم ستویل کېږي نو امام شوکانی رحمه الله ویا چې محکم ویل کېږي دیتا چې داغه معنا ښکارا او داغه دلالتو ظاهر وي چې داغه معنا او داغه دلالتو هغه ظاهر وي متشابه دا ده چې داغه معنا ښکارا نه یا داغه دلالتو هغه ظاهر نه یعنی دلالتو هغه ښکارا نه یا او دویم قولدار محکم دیتے ویلے کی گی المحکم ما لا يحتمل الا وجها واحدا من التأویل عبداللہ ابن عباس وی محکم هغه ته ویو چې صرف یو احتمال لري ډېر معنی پکې نشي راتله اما المتشابه فهو ما احتمل او جهان فترد الى الوجه الواحد لکه متشابه هغه ته وی چې پای کې ډېر احتمالات او معنی راتلی شي خو یو معنی پکې د الله مرادي بل مراد نه یا او خلق ته هغه معنی راو باسي چې هغه ډېری معنی هغه وی معنی او صحیح مطلب ته اگر هغه ته را واپس کلی شي او دریم قول دار چې محکم ست ویل کېږي ما كان قائما بنفسه لا يحتاج الا ان يرجع فيه الى غيره محکم هغه ده چې خپل معنا ورکولو کې مستقل وي محکم هغه ده چې خپل معنا ورکولو کې مستقل وي لا يحتاج ایرجع فيه لا غیره محتاج نوی چې پای کې غیر ته رجوع کړي شي یعنی بیان ته ضرورت نه یو په خپل باندې واضح وي او متشابه هغه ده چې د محکمات ته واپس کې دلو حاجت هغه لري او سلورم تعریف او بعد علماء دا کړي ده محکم ویل کېږي الواضح المراد محکم هغه دی چې معنا یعنی معنی هغه ښکاروي او واضح وي والمتشابه غیر ظاهر المراد متشابه هغه دی چې مراد ښکار نه یا ګوره دواړه شته خو محکم هغه دی چې داغي مطلب ښکارا دی متشابه هغه دی چې داغي مطلب ښکاری نه او بعض علماء ویا المحکم الواضح الدلاله الظاهر الذي لا يحتمل النسخ محکم هغه دی چې دلالت په معنا مرادو د الله باندې واضح او ظاهر وي احتمال د منسوخ کېدلو هغه پکې نه لري والمتشابه هو الخفي الذي لا يدرك معناه عقلا ولا نقلا متشابه هغه دی چې معنا مراد داسې پټوي چې عقلا نقلا نه معلومیږي هو ما استثر الله تعالی بعلمه الله ځان پوری داغي علم او خاص کلیوي ک قیام الساعه قیامت راتللو چاته علم دی والحروف المقطعه
فی اوائل سور حروف مقطعات په اول د سورتونو کې د دې په معنا او مقصد باندې څوک پوهیږي پنځم قول د امام رازی رحمه الله دی امام رازی رحمه الله ویه المحکم ما کانت دلالته راجحه محکم هغه دی چې دلالت په معنا مراد باندې راجح وي وهو النص والظاهر والمتشابه ما كانت دلالته غير راجحة وهو المجمل والمؤول والمشكل متشابه هغه دی چې دلالت په معنا مراد باندې راجح نه وي دا مجمل مؤول مشکل ټول ته شامل دی او محکم دا کله مقابلو د متشابه راځي لکه دلتا او کله محکم په مقابله د منسوخ کې راځي یعنی غیر منسوخ لکه سورۃ حج کې وایي ثم يحكم الله آیاته او کله دا مقابل د وسوسه راځي اول وسوسه راشي بیا غو وسوسه ختم شي او صحیح خبره آغاز لکه مضبوطه شي بیا دلته کې یو سوال دی سوال دار چې کله ټول قران کریم ته محکم ویلې دی سورۃ هود اول آیت کې ویا 12 فارا اول آیت کې وای کتاب احکمت آیاته ګور ټول آیاتونو ته محکم وي او سورۃ زمرات رښتما آیت کې ویا ټول کتاب ته متشابه ویلې ده کتاب متشابه او دلته دی آیت کې ویا چې ګوره بعض آیاتونه محکم دي او بعض آیاتونه متشابه دي نو ګوره علما ویا جواب دار ارزه کې خپل معنا ده چې آیاتونه کې حکمتونه دي نو په محکم کې حکمتونه شته او متشابه کې مشته وګوره احکمت آیاته معنا ده مضبوط دي آیاتونه داغه محکمات او متشابهات دواړه آیاتونه مضبوط دي ګوره کا محکمات دي ام آیاتونه مضبوط دي او که متشابه دي نو ام آیاتونه مضبوط دي الله دار په صحت او د بلاغت او کلام نه لګ خبره کې ډېر خبري اگر جمع کې او کم ځای کې چې متشابه ویلي نو دا غي مطلب وداره چې دا کتاب یو بل سره مشابه دي یو بل سره څه دي مشابه دي هن ام الكتاب یعنی د کتاب اصل او مرکزی حصہ او د احکام محور صرف محکمات دي او احکامات هغه ثابتيږي نو د محکماتنا ثابتيږي نه د متشابهاتنا محکمات قران کریم کې ډیر دي نو ځکه کلمه منه هغه ذکر کړلا الله او بیا متشابهات ست ویل کیږي علماء ویا بعض هغه متشابهات دي الله رب العالمین او رسول الله صلی الله علیه وسلم نور بندگانو هغه په پوهیږي او بعض هغه دي چې الله پورې خاص دي بندگان دا هغه په معنا او حقیقت باندې نه پوهیږي لکه علماء وی یو د متشابهاتنا د الله رب العزت ذات دا غ صفات دي نو د الله د ذات او حقیقت الله ته معلوم دي د ذات حقیقت صرف الله ته معلوم دي او دا غ صفات معنا کولای شي
دویم قسم القدر په شرور الله په تقدیر کې بعض شرونه لیکلي دا تکلیف برازي دا برازي خو کیفیت او حقیقت باندې الله پويږي لکه يعذب من يشاء ويرحم من يشاء چاته چې خوغه چې عذاب ورکي چاته چې خوغه چې رحم پکیا دریم حروف مقطعات چر دې معنا الله ته معلوم ده لګ لګي بندگانو ته ورکلي دي سلورم بعد شمارونه لکه الله رب العزت او جهنم باندې نلس ملائک مقرر کړي دي بس الله پويږي په دې باندې بندگان په دې باندې نه پويږي عرش باندې سلور ملائک هغه مقرر دي سلور ملائکو هغه چوت کړي قبر کې کولاواله راځي قبر کې تنگواله راځي بس الله رب العزت هغه په دې باندې پويږي او شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله اعلام المواقعین کی تقریبا د دې ډیر مثالونه هغه ذکر کړي دي چې ګور نسواراو د قران کریم نه دلیل نه وو چې عیسی علی السلام د الله زوی او جز ده بکلمت منه وکلمته القاها الى مریم وروح منه غلط معنی کوله چې عیسی علی السلام د الله جز ده صحیح معنی دادا چې د الله د طرف نه په کلمې د کون سره پیدا ده څنګه قران کریم کې وایي وقالوا اتخذ الله ولدا الله نه ولید ځان نه پاره نائب نو د الله لپاره نائب نشته ره متخذ الله من ولد سورة مومنون کې الله ویا او بیا په دې باندې ډیر تفصیل او وضاحت او هغه په دې باندې کړی دی ډیر تفصیل او وضاحت او هغه په دې باندې کړی دی ابن قیم رحمه الله فاما الذين في قلوبهم زيغ هغه کسان چې پزلون کې کوګواله دي چې زلون کې کوګواله دي زيغ د زلو کوګواله د حق نه مخاړول او د نفس او خواهشات طرف ته میلان او هغه مراد دي تفسیر ابو سعود ویا دویم جلد 601 نمبر صفحه کې د زیغ نه د زلکو غواله او د حق نه مخاړول د نفس او خواهشات طرف ته میلان هغه مراد ده نو پيتبعون ما تشابه منه پيتبعون ما تشابه منه د اتباع مراد همیشه روانې دل دي بحث او ګرځېدل دي په متشابه پسې ګور اهل زیغ باطل پرست خلک قرآن کې خپل مطلب هغه لټي خپل مطلب ته نرالی او متشابهات بسې ګرځي او کم چې محکم آیاتونه دي نو دا غینا مخاړیا فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنه او بیا اللباب د ابن عادل رحمه الله کوي د فتنې نه مراد زلون کې د بدعت او گمراهی په خوله او مضبوط ول دي او د فتنې نه مراد بدعات او گمراهی ده ګور یو طرف ته صحیح عقیده ده بل طرف ته غلطه عقیده ده نو د غلطه عقیده را لې هغه په خیا او دوی مقصد دا دی چې دوی د خپل خواهش موافقه
د متشابهات تحریف کی علامہ ابن کثیر ویا وابتغاء تأویله د پارا د طلبو کولو د معنا داغي وابتغاء تأویله تأویل دو معنی مفسرین کوي یو معنا دا الذي لا يصل الیه مخلوقنا چې مخلوق ته داغي علم نه لکه مخکې ما ویل د قیامت احوال بعد شمارل حروف مقطعات او دویمه معنا دا علامات تقتضی مذاهبهما یعنی داسې معنا کوي چې دا غوی درای د مذهبو برابر وي لکه بعد خلک وي کنه داسې معنا به کوي چې دا غوی د طبیعت معنا نو دا خو ټیک نه ده او التسهیل د ابن جوزی کې ویا دخل فی کل کافر و مبتدع و جاهل پدې کې هر کافر بدعتي جاهل او داخليږي چې دوی داسې کارونه کوي دا بدعتيان ګوري نه کوي به بدعات د الله پیغمبر خلاف وکي او بیا هيرجي دا کار میټیک دی او دا دی او دا دی او دا دی ابو حیان رحمه الله ویو د اهل زیغو کې نصارا يهود خوارج او منافقان مشرکان زنادقه دا مبتدعين دا ټول پدې کې داخل دي و ما يعلم تاويله الا الله د تاویل سمانه ده نو مفسرین ویا چې د تاویل معنی ده د یو شی حقیقت او داغي انجام او نتیجې ته رسیدل دې ته ویل کېږي تاویل او دویم تاویل کله په معنا د تفسیر او د وضاحت سره راځي او دریم تاویل کله دا معنی چې یو لفظ د خپل ظاهر نه د یوې شبهې د وجې نه واړولی شي او دا باطل او تاویل دی څلورم قول دا دی صرف اللفظ عن ظاهر لدلیل عرض له یو لفظ د خپل ظاهر او د دلیل په وجه باندې اړول دا صحیح تاویل دی والراسخون فی العلم اغا مضبوط په علم کې راسخ په العلم مضبوط په العلم مفسرین ویا چاته ویل کیږي وی العامل بعلمه اغه چاته ویل کیږي چې په خپل علم باندې عمل کوي راسخ په العلم چې په خپل علم باندې عمل کوي دتا راسخون په العلم ویا او بعد علماء ویا راسخ په العلم هغه چاته ویل کیږي چې پای کې سلور صفات وي چا کې چې دا سلور صفاتونه وي یو تقوا فيما بينه وبين الله د دو او د الله په منځ کې تقوا وي دا نه چې د خلکو مخامخ د ځان نه بزرگ جوړ کړي دي او نور هغه چې شرمخه ماتول کې خیال هم نه د آباد نیم سولو داسې وګت پټکې به والي او دا صادر کې به ځان پټکلی یو دا اوږدې جامې او دا تسپوره ټکاره به جوړي او چې نور عمل ته وګوري حیران بشي داسې خلکو ته الله تقوا فيما بينه وبين الله دویم تواضع فيما بينه وبين الناس ددو او د خلکو ترمنځ عاجزي وي نه چې مالدار سړی وي نه هغه هزارېږي او چې له غریب وي نه بیا پکې عاجزي ده پکې نه یا غرور او تکبر در پکې وي درېما الزهد فيما بينه وبين الدنيا ددو او د دنیا ترمنځ برغبتي وي ان سبا خو
د 10 روپو وای ګنټم درته انتظار کوي جمعات کې 2 منټه د مانځه انتظار نه کوي درس ته انتظار نه کوي الله او سلورما المجاهده فيما بينه وبين النفس د خپل نفس را مجاهده کوي خپل نفس را مجاهده کوي یقولون آمنا به وای چې مونږ ایمان راوړل دي پدې یعنی راسخین په علم کم خلکو چې په علم باندې مضبوط دي هغه سوی کل من عند ربنا دا ټولو زمونږو د رب د خوانه دي ګوره که محکم او که متشابه دي دا ټولو زمونږو د ربو د طرف نه دي وما يذكر الا اولو الالباب نصیحت نه قبلوي مگر عقلمند عقلمند ځکه نصیحت علی چې هغه سوچ کیا چې د متشابهاتو پر علی ګلو کې ډېرې زیاتې فائدې دي هغه پای کې هم څه کوي سوچ او فکر پای کې کوي هو الذي انزل عليك الكتاب هو الذي انزل عليك الكتاب الله غزاد دې چراوی لګو پتا باندې قران منه آیات محکمات بعد دین آیاتونه دي محکمه مضبوطه هن ام الكتاب آیاتنا اصل د کتاب دي واخر متشابهات او نور آیاتنا متشابهات دي فاما الذين في قلوبهم زيغ آکسان چې بدلونو دای کی کوګواله ده پيتبعون رواني کی دوی ما اغه آیاتونو پسې ما تشابه منه چې پټي معنا ولدي د دې کتابنا ابتغاء الفتنه د پارا د طلب د فتنه وابتغاء تاويله او د طلب د حقیقت داغه وما يعلم تاويله الا الله نه پوهیږي په صحیح معنا داغه باندې مگر الله والراسخون في العلم مضبوط خلقو په علم کې یقولون وایدی آمنا به مونږ ایمان راوړې په دې باندې کل من عند ربنا دا ټول د طرفه دربو زمونږ نه دي وما يذكر الا اولو الالباب او نصیحت ناخلی مگر صفا عقلونو والا اللهم قونا في رضاك واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم